متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. دوی وای ای کله چې مونږ مړه خاوري شو او د هډوکو ډیرې وګرځو نو مونږ به بیرته ژوندي را پاڅول شو. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. مونږ هم دغه وعدې ډېرې اورېدلې دي او له مونږ نه مخکې زمونږ پلرونو نیکونو هم اورېدلې دي. دا محضې زړې کیسې دي. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایاست که پوهیږئ چې دغه ځمکه او د هغې هر څه دي چا دي؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. دوی به ارومرو وایي د الله. ووایه نو بیا تاسې ولې نه په خود کیږئ؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. له دوی نه پوښتنه وکړه د آسمانونو او ستر عرش څښتن څوک دی؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون. دوی به ارومرو وایي الله. ووایه نو تاسې ولې نه ویریږئ؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایاست که پوهیږئ د هر څه وس واک د چا په لاس کې دی او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅوک پناه نشي ورکولی. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. دوی به ارومرو وایي چې دا خو یوازې د الله کار دی. ووایه نو بیا تاسې له کومې خوا غولول کیږئ؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. کومه چې حق خبره ده هغه مونږ د دوی مخې ته راوړې ده او هیڅ شک نشته چې دوی دروغجن دي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله هیڅوک خپل اولاد نه دی نیولی او له هغه سره کوم بل خدای نشته. که داسې وای نو هر خدای به خپل مخلوق راخیستی بیل شوی به او بیا به یو پر بل باندې برلاسي کوله. الله له دغو خبرو نه پاک دی چې دوی جوړوي. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما یشرکون. په ښکاره او پټو پوهېدونکی ده هغه له هغه شرک نه ډېر لوړ دی چې دوی فیصله کوي. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. ای محمد دعا وکړه چې پروردګاره د کوم عذاب چې دوی ته اختار ورکول کیږي که ته هغه زما په موجودیت کې پرې راولې نو ای زما ربه ما په دې ظالمانو کې مه شاملوه. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. او حقیقت دا دی چې موږ ستا تر نظر لاندې د هغه شي د راوستلو پوره قدرت لرو چې د هغه اختار موږ دوی ته ورکوو. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ای محمد د بدی مخنیوی په هغه توګه وکړه چې ډیره ښه وي. کومې خبرې چې هغوی په تا پورې تړي هغه موږ ته ښې څرګندې دي. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. او دعا وکړه چې پروردګاره زه د شیطانانو له هڅونو یعنی وسواس څخه تا ته پناه دروړم بلکې ای زما ربه زه خو له دې نه هم پناه غواړم چې هغوی ماته راشي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها
كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دا خلق بل خپل کړو وړونه لاس و نخلی تر دې پورې چې کله له هغونه کوم یو ته مرګ راشي نو به وایي چې ای زما ربه ما همغه دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ورنه راغلی یم ایله ده چې زه اوس ښه عمل وکړم. هیڅ کله نه، دا خو صرف یوه خبره ده چې هغه بابیزه وایي. اوس د دې ټولو مړه کېدونکو تر شا د دوهم ژوندانه تر ورځې پورې یوه پرده خنډ ده. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نو څنګه چې شپېلۍ پوکړای شوه بیا به د هغو په منځ کې کومه خپلوي پاتې نشي او نه به هغوی یو له بل نه پوښتنه وکړي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. په هغه وخت کې چې د چا د ښو عملونو پله درنه وي همغوی به بری ومومي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. او د چا چې د ښو عملونو پله سپکه وي همغه کسان به وي چې خپل ځانونه په زیان کې وغورځول. هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره اوسیږي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اور به د هغو د مخونو په ستوکه ورید کړي یعنی اوس وځوي او د هغو ژامې به له غړې راووځي. ألم تكن